صحیح، ډېره مهرباني. صحیح. پښتنو ته دغه خواست کوم، دغه یوه هیله یوه هڅه ورته کوم چې یاره کوم چې دغه پنجابیان خلک دي نو دا موږ ته وایي ګلخانان او په موږ پورې ملنډې کوي. نو غزل درته وایم دغه حالاتو کې ما لیکلی و چې زمونږ په خاوره چې روانه ده دا څه قصه ده او ټوله نړۍ ورته حیرانه ده دا څه قصه ده. مننه. زمونږ په خاوره چې روانه ده دا څه قصه ده ټوله نړۍ ورته حیرانه ده دا څه قصه ده. خوب ته مې نه پرېږدي اوس هم راته په خوب کې راځي. خوب ته مې نه پرېږدي اوس هم راته په خوب کې راځي. ما هېره کړې خو له ځانه ده دا څه قصه ده. او یارانو راشئ ما د دې سوال په جواب پوهه کوي. یارانو راشئ ما د دې سوال په جواب پوهه کوي. دنیا په ما چې بدګمانه ده دا څه قصه ده. او پښتنو ته ډالۍ. او مننه. یارانو راشئ ما د دې سوال په جواب پوهه کوي. دنیا په ما چې بدګمانه ده دا څه قصه ده. او په دې دنیا باندې د هر یو څیز ګراني وینمه. په دې دنیا باندې د هر یو څیز ګراني وینمه. یو د انسان وینه ارزانه ده دا څه قصه ده. واټک نه پورې مې نه شر او نه مې شور ولیده. ډېره لاره یار پلاکې ډېره مهرباني. اټک نه پورې مې نه شر او نه مې شور ولیده. او بس پښتونخوا ده چې پې ورانه ده دا څه قصه ده. ډېره یو ځل بیا ډېره مهرباني. ډېر زیات دعا کوئ دی زمري ته یار. مننه. اټک نه پورې مې نه شر او نه مې شور ولیده. او بس پښتونخوا ده چې پې ورانه ده دا څه قصه ده. او نه مې سکون نه مې قرار امیر اومون پکې تا خو ویل مینه اسانه ده دا څه قصه ده. او په اخره کې زمونږ وطن د ښامارانو وطن، زمونږ وطن د بلاګانو وطن. ګنې په دې وطن کې څه نشته دی ګټه د سمې که د غره نشته دی. خط بس کوم اجازت اخلمه په دې دعا درنه رخصت اخلمه. خدای دې نیستي چرته په بند ګیره کې خدای دې په دې وطن ډوډۍ ډېره کې زما امانه شي خپل کور ته راشي. او پښتون وطن ته خپلې مور ته راشي. ډېره یار قربان شم سالار قربان شم. جی امان صاحب دغه اخیری غزل دې تا ته ډالۍ. بیا بابا صاحب نظم ووایي چې ښه به دا وي چې د چا څه نه کړم باس. ښه به دا وي چې د چا څه نه کړم باس. پس د دې نه به په خوله کېدمه لاس. مننه. ښه به دا وي چې د چا څه نه کړم باس. پس د دې نه به په خوله کېدمه لاس. دلته چا دا مغربي رنګونه راوړو. دلته چا دا مغربي رنګونه راوړو. د پښتون وطن خدا نه و لباس. او ژوند دا شعر د پکې تا ته ډالۍ امان صاحب چې ژوند د ځان د پاره نه تېروم یوازې. مننه. ژوند د ځان د پاره نه تېروم یوازې. ما د هر سړي څه کړی دی اخلاص. او جان او مال مې دواړه تا باندې تالا کړو. جان او مال مې دواړه تا باندې تالا کړو. ستا بیا هم نه راځي ما باندې وشواس. په دې غټو غټو سترګو مه راګوره. په دې غټو غټو سترګو مه راګوره. ګلې ما به زندګۍ نه کې تخلاص. او اخري شعر چې مې هغه بې وفا پوښتنه نه کړي. چې مې هغه بې وفا پوښتنه نه کړي زه به خامخا امیره یم اداس. ډېره مننه.